د بلوچستان لخوا د غنو پوځي او ولسی پاکستانیانو يرغملیدل پاکستانی واکمنۍ ته د بندیانو تبادلې په اړه د بلوچستان لخوا 48 ساعته وخت ورکول کېدل او د بلوچ وسلوالو پر وړاندې او د پاکستانیانو د ایله کېدو په پار او د پاکستانی پوځ د شدیدو عملیاتو پیلېدل. بشپړ جزئیات په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. بلوچ وسلوالو پاکستانی واکمنۍ ته 48 ګړۍ وخت ورکړی چې د بندیانو د تبادلې بهیر پلی کړي او له هغه پرته به نیول شوي ټول کسان له منځه یوسي. نیول شوي کسان یوازې هغه وخت خوشي کوو چې پاکستان زموږ بندیان آزاد کړي. په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې 80 يرغمل شوي کسان د وسلوالو له منګولو خوشي کړي دي. د امنیتي سرچینو په وینا په دغو خوشي شوو کسانو کې 43 نارینه، 26 ښځې او 11 ماشومان ګډ دي. تر دې وړاندې بلوچ بیلتون غوښتونکو هم پر ټلګرام ویلي و چې هغوی 182 پاکستانی پوځي او امنیتي ځواکونه يرغمل کړي، خو ګڼ شمېر ولسي وګړي بیرته خوشي کړي دي. تېره ورځ په بلوچستان کې پر یو اورګاډي د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو BAL د یو خونړي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 6 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 450 نور کسان يرغمل شوي وو. ABC خبري رسنۍ د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د مارچ پر 11 د یو امریکایي چارواکي له خولې راپور ورکړی چې بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو د بلوچستان په یوه غرنۍ سیمه کې لومړی د پټلۍ یوه برخه په بمونو الوزولې او ورسره جوختې د اورګاډي کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. امنیتي سرچینو ویلي چې امنیتي ځواکونه د پاتې يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو په لټه کې دي. امنیتي سرچینې ډیروي چې وسلوال کلابند کړي دي او پر وړاندې به یې اپریشن تر هغه دوام وکړي چې وروستی وسلوال له منځه نه وي تللی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.